سلامونه دوستانو. د اوړي موسم دی، ورځې ډېرې ښایسته دي او دغه تراموای چې نوی جوړ شوی د ښار هغه ته راځي، مرکزي سیمې ته راځي. نو زه ماشومان مکتب ته یې ورسوم، هلته خپل موټر په پارکینګ کې فری ودروم، بیا نو راشم ننه پکې کېناستم، راغلم دلته مې د سهار چای وڅښه او لږ د سیند د غاړې مزل مې وکړه، لکه واک مې وکړه، خوښېږي مې چې واک وکړم. نو واک مې وکړه د سیند په غاړه باندې، ښایسته منظرې مې ولیدلې. اوس بېرته ځمه کور ته. نو د غرمې ډوډۍ موډۍ تیاره کړمه، غرمه څوک نشته خو هغه بیا مازدیګر ماښام نجیب راشي، ماشومان راشي، سره خورې. نو د ژوند څخه د هرې لحظې څخه استفاده وکړئ. هغه مېرمنو ته وایم چې په اروپا کې اوسېږي، کوشش دې وکړي د دې لپاره چې دوی ته استرس پیدا نه شي، دوی ژور خفګان ته لاړ نه شي. ما نن ځان ته 1 ساعت نه 2 ساعته مې ځان ته وویستل. نو راغلمه، ښه اوس خوشحاله یم او ځمه کور ته. دوی دې هم همداسې وکړي، که کار لري که نه لري، که بېکاره دي، هر ورځ دې ووځي، یو ښایسته ځای ته هغه ځای دې وګوري او بېرته دې راشي. که خاوند ورسره وي که نه وي، ماشومان وي نه وي، که هغوی خاوند و ماشومان وي بېکاره وي، خو فکر کړه وایي لور یا لالور که نه یوازې د ځان داسې په کور کې پتنګ نه پرېږدي چې هغه دې یا هغه وګوري، لکه فیسبوک وګوري یا ټیک ټاک وګوري. د الکترونیک شیان مغزو ته تاوان کوي، که فایده نه لري. دا اوس ګوره زه په تراموای کې ناسته یم، انرژي مې واخیستله. دا زه پوهېږم ما ښایسته ساتي، ما ځوانه ساتي، ما د انرژي نه ډکه ساتي او ما ته صحت راکوي. هرې لحظې نه استفاده وکړئ، شکر وباسئ او د خدای شکر په ځای کړئ. خوشحاله او ارامه اوسئ.